عربي ادب باندې ډېر تمرکز وشي په پوهنتونونو کې، دا ډېره مهمه ده. طالبانو ورونو یو سړی دنیا کې تیر سوی، علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه ورته وی رحمه الله، دا د اسلامي امت یو له هغو علماو نه تیر سوی چې اسلامي امت راویښوي. که نه اوس علما دي بس لګیا دي چې کافر ده مسلمان ده، زه د چا مقلد یم نه د چا په اسانه تقلید کوم، د خپل کار دی. طالبانو تاسې خیر ده چې الله علما کړئ، بیا په دې فکر وکئ د ځان سره، په دې تحقیق وکئ ځان سره، داسې ووایئ چې اسلامي امت کې داسې علما چې تیر سوي چې امت راویښوي هغه څو کسان دي. داسې پلټنه وکئ، بیا به تاسې ته د ګوتو په شمار داسې انسانان درسي. هغه ټول انسانان د ګوتو په شمار په هغه انسانانو باندې ډېر تهمتونه لګېدلي. علت یې دا ده د کافرانو له طرف نه چې دا انسانان له اسلامي ټولنې نه لرې سي، چې لرې سول اسلامي ټولنه به همداسې ویده پاتې وي. دا ډېر د ګوتو په شمار. زه به یو ښه مثال درته وایم. دا عالم چې دا ابوالحسن سید عبدالحسن علي الحسیني الندوي، دا د مونږ حنفي عالم د هند علماو نه تیر سوی، د یو کتاب جوړ کړی رجال الفکر والدعوه، 4 جلدونو کې کتاب ده رجال الفکر والدعوه. په دنیا کې فکري خلک او د دعوت خلک څو کسان دي په دغه کتاب کې راوړي دي. تاسې په دغه کتاب کې هغه انسانان وګورئ، 4 جلدونو کې کتاب د وی ګورئ، تاسو ته به بیا معلومات وسي چې په هغې کې یو له دغه رجالو نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ده، او دغه ټول انسانان چې دي دې باندې د کفر فتواوې لګېدلي. چا لګولي دي؟ بس بعضې داسې لا یشعرون انسانان یې را پیدا کړي چې دې په خاطر چې امت کې دغسې خلک نه وي، دې په خاطر باندې چې د امت څوک پاتې سي ویده تورونه پې لګولي، هغه داسې وي او هغه داسې وي. نو زه انسان یم طالبانو، زه به نه خطا کېږم، ټوله ورځ چې خبرې کوم نه به خطا کېږم. نو دماغ به په 100 کې 5 بدې وي، 95 به دماغ ښه وي. نو دماغ ښو ته هم ګوره که نه، داسې ملا پیدا کوی سي چې ټول یې ښې وي، چې امت هم راویښوي، مقابله هم کوي. داسې ملا بیا ما ته راوښیي چې بیخي بدۍ ونه لري. نو خو چې نسته ده نو خو بیا دماغ هم 95 خو قبول یې که که نه چې 5 بدو ته مې ګورې. نو داسې طالبانو ورونو دې ته هم ډېر فکر وي. نو دویم لوی عقده ده په جامعاتو په پوهنتونونو کې باید ادب عربي راوړل سي، دا ډېر مهم دی. دا اوس مثلا د کابل پوهنتون راواخله، د جلال آباد پوهنتون راواخله، د هرات پوهنتون راواخله، دا غټ پوهنتونونه، مثلا د مزار پوهنتون راواخله، عربي ته څومره کار پکې سوی. طالبانو ورونو علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه یو کتاب جوړ کړی اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة اصحاب الجحیم، دی نوم ده. او دا د ما د زړه یو ارمان ده چې الله دا کتاب مدرسو کې نصاب کې داخل کړي. مدرسو په نصاب کې داخل کې دومره خطرناک کتاب د دې کتاب کې مسلمان له کفر سره په جنگ اخته کوي. ښه کار ده که بد؟ مسلمان له کفر سره په جنگ اخته کوي. په دې کې قواعد دي، ډېر ښه علمي کتاب ده. یوه خبر له دې جنره شروع کېږي، دی وایي دا ژبې څه دي طالبانو؟ ژبې هم تاثیر لري. پښتو ژبه خپل تاثیرات لري، فارسي خپل تاثیرات لري، عربي کې یو تاثیر دا د طالبانو شجاعت سړي کې ډېر پیدا کوي. او د عربي ژبه ډېره جراره ده چې جوهریت غوندې لري. تاسې طالبانو ورونو که نه 2 وسپنې په منځ کې کېږدئ، یوه د فولادو مځکه وسپنه کېږدئ، یوه دغسې کومه وسپنه ډېره خوند لري؟ فولادي، هسې جوهریت غوندې لري. نو طالبانو د عربي ژبه دا خپله یو شجاعت لري، یو جوهریت لري. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي په دې بحث کوي چې یو څوک په عربي باندې غږېدی سي هغه باید په عجمي بیخي ونه غږېږي. په دې باندې بحث کوي. نو طالبانو ورونو علامه ابوالحسن علي الندوي وایي اسلامي امت کې یو لوی ضعف دا ده چې ورځ تر بلې نه له دې ټولنو نه څوک ویستل سوی عربي ژبه. دا بیرته جامعاتو ته باید راوړل سي او دا ادب عربي په جامعاتو کې متمرکزه سي. طالبانو ورونو الله دې تاسې مؤرخین وګرځي. افغانستان کې تر ډېره وخته پورې، دا اوس داسې دقیق ماته نه ده معلوم چې تر کم زمانې وو، او د وروستۍ زمانه کې نه ډېره وروستۍ زمانه کې دا پیښه سوې. افغانستان کې د حکومتي دوائرو کې د مکتوبونه ټول په عربي باندې ول. ښه ډېره وروستۍ زمانه کې دا له دې دایرې نه وتلي دي په افغانستان کې. اوس تاسو فکر وکئ که نه، په کابل کې مشهور ځایونه دارالامان عربي لفظ ده که نه، وزارت الداخله، دغه نومونه څه دي طالبانو ورونو؟ وزارت المالیه عربي دي ټول. دا نومونه هم داسې ول، ځکه دلته په دفتري اداراتو کې ټول تمرکز په عربي باندې سوی ده. دلته تر اوسه پورې عربي وله،
وروستۍ زمانه کې علما ویده سول، علما د میبزي حاشو ته متوجه سول، خلق راغلل حکومت یې ترې نه ونیو او د علماو له لاسه نه هغه ادارو نه بیرته عربي بوت. افغانستان کې خپل افغانستان کې تر ډیره وخته په اداراتو کې څوک چلیدل، یعنې ډېر داسې لږ وخت به کېږي چې د عربي د اداراتو نه وتلې، ورځ تر بلې نه په ځوانانو کې زه نه وایم چې انګریزي مه وایي، وایي دا د وخت ضرورت ده، خو طالبانو ورونو عربي یو هغه مهمه ژبه ده چې ځوانان باید دې ته وهڅول سي په پوهنتونونو کې، د قرآن او د اسلام ژبه ده، د اسلام په ژبه باندې باید انسانان پوه وي، او په مدرسه کې مولا نه پې باندې پوهېږي، نور خو څه کوي، نه پې پوهېږي، ځکه نه پې باندې پوهېږو، هغه کوم کتابونه چې موږ وایو هغه کې زده کېږي نه، او کوم کتابونو کې چې نه زده کېږي هغه موږ نه وایو، وایي نه دا موږ نه بدلو، ته به فکر کوي چې کاپیه بس الله ډایرکټ په وحی رالیږلي چې په مدرسه کې دا وایي. تاسې دنیا مدرسې وګورئ کاپیه بیخي څوک پېژني، تاسو جامع اسلامي ته لاړ شئ، تاسې مثلا د دنیا نورو مدرسو ته چې لاړ شئ هغوی کاپیه نه وایي، خپل هر څوک خپل خپل نصاب لري. وروستی بیا خبر درته کوم، یعنې ادب العربي ډېر مهم ده چې دا آیت باید پوهنتونونو ته راوړل سي. موږ نه وایو چې انګریزي دې ترې وویستل سي، وي دی خو انګریزي کې د صیاغت د چا وسي، پرون روح د اسلام ور واچول سي، عربي دې هم راوړل سي چې عربي هم په دې ټولنه کې رواج سي، دا زموږ د اسلام ژبه ده. یو ټکی ډېر مهم د طالبانو ورونو، علما باید په دې ډېر تمرکز ونه کړي چې عصري علوم طالبانو نن عصر کې فرض دي، خو د عصري علومو دپاره چې دا ته په انسانانو باندې وایې فرض ده. دا مشوره ډېره ښه مشوره ده، خو دا مشوره ګوره د تا فکر وي چې صیاغت یې ونه کې، له سر نه روح د اسلام پکې وانه چې دا ټولنې ته ډېر څوک ده ضرر ده. تاسو طالبانو نه پوهېږم چې تاسو په خبر پوهېږئ که نه پوهېږئ. زه تاسې نه اوس یو پوښتنه کوم، نن عصر کې علوم عصري ضرور دي که نه؟ یعنې په دې خو پوه سوي چې دا د امت دپاره یو لوی ضرورت ده، چې د امت دپاره یو لوی ضرورت ده، نو که دا ته ټولنې ته ور وړاندې کې چې پیوې وایه، نو خو ټولنې کې یو لوی مشکل پیدا کوي، علم هم ورزده کوي، الحاد ته هم بیایي، نو ته به څه کوې؟ حل وحید شی ده، نو خو روح راچول لږ وخت غواړي که ډېر، نو موږ به انتظار باسو؟ نه، خو بیا خو به م انتظار کوو چې هغه انسانان تر څو روزو. کاشکې مو دا کار څه وخت کړی وای، 20 کاله مو که مخکې کړی وای، افسوس درغی که دره نغی، دا 20 کاله چې دا نقصان کړی بیا چا کړی؟ ما کړی که نه؟ ما ته کله کله بعضې خلک وی ته په ملیانو لګېږي. درد د طالبانو ولې علماو په هغه وخت کې دې مسلې ته توجه نه کوله؟ کله وحاشه زه طالبانو ټولو علماو ته احترام لرم، ما ته ووایي که نه طالبانو، زه به اوس تاسو ته یوه خبره وکړم، دا مثال به درته یم، بیا بېرته دې خبرې ته راځم. طالبانو ورونو وایي په شرقي نړۍ کې یو مشهور مثال ده، یو ورځ یوه شادي وه، شادي خو پېژنئ بیزو،